سلامونه. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د اسرایل او د ایران د جګړې په هکله باندې خبرې کومه. دغه شخړه تر بل هر وخت ډېره ګرمه سوې ده او امکان د دې شته چې په دغه نږدې ورځو کې یوه سخته جګړه په منځني ختیځ کې واودېږي او دا جګړه به ډېر پراخه واوسي. داسې وړه جګړه به نه واوسي. دا ځل به د ایران حمله به اسرائیل بې جوابه پرېنږدي. دا ځل به دا جګړه ډېره بدله واوسي او ډېر څه به هم بدل کړي. زه پر دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو ځکه چې دا موضوع ډېره مهمه موضوع ده. د ایران د شهر خبر ورځپاڼې لیکلي دي چې ایران خپل ټول نظامي قوتونه رابللي دي او ټولو ته یې د لومړۍ درجې هزاراتو امر کړی دی او په همدې ډول باندې دلته اسرائیل هم خپل ټولو وزیرانو ته د سټلایټ موبایلونه ورکړه تر څو که دا حمله ډېر خطرناکه کیږي امکان د دې شته چې ټول مخابراتي ارتباطات قطع سي نو تاسو د سټلایټ څخه ګټه واخلئ. او که دلته راسو دلته د روسیې نظامي تیاره چې دا ۶ ټي ډي تیاره چې ده دا 4 ماشینه تیاره ده او دا د روسیې د نظامیانو اکمالاتو دپاره د ټولو لویه تیاره ده. دا په دغه څو ورځو کې نږدې لږ تر لږه 10 پروازونه ایران ته کړي دي. همدغه تیاره ده چې د دغه تیارې د اوکراین دپاره هم اکمالات کړي وه. نو دا ډېره قوي او د نظامي بار وړونکو د نظامي انتقالاتو لپاره ډېره ښه تیاره ده. دا نږدې په دغه څو ورځو کې 10 ځله پروازونه یې تهران ته کړي دي. د دې ښکاري چې مزایل او ډېرې وسلې ایران ته انتقال کړي دي. دلته د هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې روسیې ډېر قوي مهمات تهران ته ورلېږلي دي او همدا ډول باندې دلته هم ویلي دي چې ایران خپل پراکسي یعنې خپل هغه قوتونه چې په غیر مستقیم ډول باندې د ایران تر کنټرول لاندې دي هغو ته هم د لومړۍ درجې اظهاراتو امر کړی دی چې هغه په لبنان کې دي، په هغه په سوریې کې دي، که هغه په یمن کې دي، که هغه په د فلسطین او دې منطقو کې دي. دغه ټولو ته یې د لومړۍ درجې اظهاراتو امر کړی دی چې امکان د دې شته چې په هره شیبه کې یو قوي جګړه رامنځته شي او دا قوي جګړه که رامنځته کیږي نو دلته به دا ځل خبرې ډېرې بدلې وي. اوله کې زه غواړم چې د دغه جګړې په هکله باندې یو څه معلومات تاسو ته درکړم تر څو ستاسو ذهنیت پر دې باندې خلاص شي چې دغه منطقه ولې ډېره مهمه ده. که څه په دې هکله بار خبرې هم کړې وه مګر اوس بیا هم تاسو ته یو څه معلومات درکوم ځکه چې دغه کومه نوې نقشې ته چې لاسرسی پیدا کړی دی د ډېر کیفیت یې ښه دی او زه به انشاءالله چې کوشش کوم چې تاسو ته یې په ښه ډول توضیح کړم. په دې ډول دا صحیح شو. اوس راځو په لومړۍ کې پر دغه نقشې باندې خبرې کوو چې دا منطقه ولې ډېره مهمه ده او ولې د نظامي جګړو ډېر ښکار سوه. په ټول د تاریخ کې دا ډېره د جګړو مرکز ګرځېدلې و دغه سیمه. هغه سیمه چې ده دغه منطقه ده. دا منطقه د ټولو ابریشم لارې کنټرول په همدې نقطې کې دی. اوس په افغانستان که د جګړې مرکز وګرځولو هغه هم په دغه خاطر وګرځول چې د ابریشم لاره مکمله له منځه یوسي. په همدې ډول باندې چې دلته بیا په دې منطقو کې د اوکراین او دې منطقو کې چې جګړه یې جوړه کړه دا یو بل بدل ځکه چې همدا اوس چین د قرغیزستان او قزاقستان د طریقه په مسکو باندې همدا ډول د اوکراین او د نورو سیمو پولنډ د لارې څخه اروپا ته ریل لري او وصل هم دی. خو د همدې جګړې چې ګرمه سوې ده په اوکراین کې دغه لاره اوس بنده ده او دا لاره چې دلته بیا په افغانستان کې د جګړې ګرمه ساتلې ده. ما تاسو ته په تیر پروګرام کې هم ویلي وو چې په ایران کې خامخا جګړه جوړېږي ځکه چې ایران یوازینۍ استراتیژیکه منطقه ده د تجارت همدا اوس ځکه چې افغانستان د چین په مخ باندې بند شو. اوس که افغانستان د چین په مخ باندې بندیږي
دلته چین بیا بل بدیل لري چې هغه تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، بیا برته ایران دی، همدا ټول بیا برته راځي په ترکیې باندې او دا ځان اروپا ته رسي. غربي نړۍ خپل نهایتاً کوشش کوي ترڅو ایران هم کته کړي او د ایران لارې هم چې کته کړو بیا دلته د بار پر چین باندې درنیږي، بیا نسي کولی چې پر داسې راسي پر کسپیان باندې او د کسپیان څخه بیا راشي دلته آذربایجان باندې، دلته ارمنستان دی او دا هم د امریکا ګټو ته لږ داسې دی، ځکه چې په دا څو وخته کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه چې وه د دې جګړې لپاره هم روسانو د آذربایجان خوا ونیوله، د ارمنیان که څه عیسویان هم وه هلته یې د هغه طرف ونه نیولو او ځکه چې هغه د امریکا پلویان دي او امریکایانو ته داسې که څه ایرانیانو بیا ارمنیا طرفداري وکړه، خو دلته بیا د ترکانو او دلته بېله خبره ده، خو دلته د ارمنیا چې ده په دې منطقې کې بیا د امریکا ګټې د ساتلو لپاره یو منطقه ده. او که بیا د دې ځای څخه تېر سو بیا د په دې منطقې کې د ترکیه هم چې ده هغه هم د ناټو ګټو ته وفاداره ده، چې څه هغه اروپایي هېوادونه وویل هغه بیا دا تطبیقوي. د اوس لپاره مهمه دا ده چې دا منطقه باید په جګړې کې ووسي ترڅو دا جګړه دا منطقه که مکمل په جګړې کې دا منطقه هم په جګړې کې ده، دلته د تجارت لارې تر ډېره حده بندیږي. اوس یو بل لاره هم سته چې په دغه څو وخت کې چې په دغه داسې کې په بنګلادیش کې چې جګړې روان دي، جنجالونه روان دي، هغه په څه خاطر روان دي، هغه هم د دې خبرې سره ورته خبرې دي. هغه باندې زه اوس تاسو ته لږ رڼا اچوم. ګوره دا بانکوک دی، دغه منطقې کې هم چې جګړه شروع کېږي، دا جګړه دلته چې دی د چین همدا اوس د همدې مالیزیا او د اندونیزیا د تنکي څخه دوی خپل هموال تیري، نو امریکایان او دلته بیا د هند سره هم بعضې ټاپوګان دي او امریکایان خپل لاسرسی ورته لري. اوس غربي نړۍ غواړي چې دلته بانکوک هم په بانکوک کې هم جنجالونه جوړ کړي، دلته په فلسطین او اسرائیل په منځ کې جګړه جوړه کړي، په دې منطقې کې د اوکراین مسله جوړه کړي، په دې منطقې کې د افغانستان او د ایران لپاره یو سرخوږی جوړ کړي او جنجالونه جوړ کړي. دا هغه نقطې دي چې دا ګوره دا منطقه که ناهم نسوه بیا تر دې منطقې پورې مکملا دا لاره کته کېږي پر چین باندې، ځکه چې دلته هند پروت دی، د هند سره بیا پاکستان پروت دی، پاکستان او هند دواړه د چین د ګټې دپاره خوشحاله نه دي، ځکه چې دوی د غربي هېوادو ګټو ته ډېر لیوالتیا لري. بیا که همدا ډول راسي دا منطقه بیا دې خواته چې عرب هېوادونه دي، عرب هېوادونه برته د امریکا ګټو ته وفاداره دي او دا ډول چې راسي دلته بعضې سیمې وچې امکانات د دې وچ چې دلته چینایانو لاره پیدا کړي، چینایان لاره پیدا کړي، دا هم اوس د جنجال لاندې دي، د هور لاندې دي، چې هغه سوریه ده که هغه دلته دا منطقې ټوله په جنجالو کې اخته کړي دي. نو د آذربایجان او ارمنستان هلته جګړې جوړ سوي وه، دا منطقه هم ناامنه ده، دا منطقه هم ناامنه ده. اوس بنګلادیش کې هم جنجالونه راپورته کړي دي، دلته افغانستان کې او پاکستان کې وګوره، په هند کې هم کله ناکله جنجالونه جوړوي او په دې منطقې کې د اوکراین منطقه ده. خلاصه دا جګړه تر ډېره حده اقتصادي ده. اوس که راځو پر اسرائیل او پر فلسطین او د ایران پر جګړې باندې خبره کوو، خبره څه ده؟ خبره دا ده چې تېر ځل خو ایران خپل زور ووالو او ډېر نظامي تجهیزات پرې استعمال کړه. اوس دغه اسماعیل هانیه چې ویه هغه یې ولې په تهران کې ووالو؟ ده کولی سي چې په دننه په فلسطین په دې منطقو کې ویې، خپل په قطر کې یو رقم یې د باندې یوسي، په همدا ډول په ډېرو سیمو کې، ځکه چې هغه سفرونه ډېر درلوده، په یو ډول نه په تیارۍ کې په اسمان کې له منځه یوسي، ځکه یې په تهران کې وواله چې تهران دې دپاره بیا یو خشم وکړي او تهران بیا یو نظامي حمله وکړي. نظامي حمله چې دا ځل وکړي، ایران مجبوره دی چې بیا یو 200-300 مزایل ووایي پر اسرائیل باندې، 200-300 مزایل چې پر اسرائیل باندې ووایي، هغه ګنبد هاهنن لري چې هر څه ور ټک 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 هلته خنثی کېږي، یعنې ډېر کم به هلته د مځکې مخ ته ورسېږي، ځکه چې هغه وسپنیز ګنبد ته چې ده هغه دفاعي سیستم دی، د هغه دفاعي سیستم په هکله باندې ما مخکې خبرې کړې وه او ویډیو کې مې پیدا کړ، بیا هلته تاسو ته پرېږدم، یعنې تر هغه ګنبد نه تېرېږي. نو د دې ښکاري چې د ایران اقتصاد غواړي چې وچ کړي او د ایران اقتصاد که دا ځل وچ کړو، اول کې د ایران ټوله مزایل به اجازه ورکړي چې راسي
چې کله مزایل ختم شو دا ځل اسرائیل جواب ورکړي او په ټینګ جواب ورکړي او که دا ځل اسرائیل ورته جواب ورکړو نو دلته دا جګړه به لا هم ګرمه سي. دا جګړه وګورئ، دا جګړه د ایران او د اسرائیل جګړه نه ده. دا جګړه مخکې هم تاسو ماته ویلي وه چې دا جګړه د مسلمان او د یهود نه ده، دا جګړه د اقتصاد ده، دا جګړه د امریکا او د چین ده، دا جګړه د امریکا او د روس ده او په ټولیز ډول باندې همدا اوس چې جګړه ده هغه د امریکا او د چین ده. حتی روسیه هم چې اوس قرباني ده د چین د امریکا په لوبې کې قرباني ده، ځکه چې دا لارې ورباندې بند کړه، دا لارې هم پر بند کړه، دا لارې هم ورباندې بندوي او دلته اسرائیل هم خپل ټاپوګان ته ویلي اجازه نه ورکوي چې په دې ټاپوګان کې راسي، ځکه چې په دې ټاپوګان کې څو ځلې هختار ورکړی دی چې تاسو اجازه نه لرئ چې په دغه ټاپوګان کې راسئ خپل اکمالات وکړئ او یوازینۍ لاره چې ده همدغه لاره ده. دا لاره هم ورباندې بندوي، دا لارې خو ټولې ورباندې بندې کړي دي. اوس دغه جګړه ده. دې جګړې کې اوس که ایران ښکېل کېږي، ایران حول کې اقتصاد صفر کوي. دلته ایرانیان په دې خوشحاله دي چې روسیه به د دوی طرف نیسي. روسیه خپل منافع لري. روسیه منافع څه شي دي؟ روسیه منافع دا دی چې ایران امریکا لاس ته که وبلیدو د ایران اقتصاد صفر کوي. ایران داسې ټوک ټوک کوي، داسې ټوک ټوک کوي چې څومره ظلمونه چې په افغانستان کې شوي دي تر هغه به 10 برابر په ایران کې وسي او ځکه چې د ایران منابع باید ټول له منځه یوسي. هغه د تیلو صنعت چې دی هینو لکه چې په سوریې او په لیبیا او دې هېوادو کې چې څه وسوه هغه په ایران راځي او دلته چې د ایران د تیلو صنعت له منځه ولاړو، دلته د ټول جهاني مارکیټ هم روسیې ته رسیږي. روسیې به خپل تجارت لا پسې پراخ کړي او دلته عربستان ته به عربو هېوادو ته به رسیږي. اوس عرب هم کوشش کوي چې ایران باید له منځه ولاړ شي. مسکو هم په یو ډول باندې کوشش کوي چې ایران باید له منځه ولاړ شي، مګر ایرانیان دا فکر کوي چې دا ټوله دنیا زما په طرف ده او موږ ډېر غیرتي خلک یو او موږ حمله کوو او که دا ځل یې حمله وکړه دا ځل دا خلک به دومره سره راګیر کړي او دومره به سره راټینګ کړي چې زه وایم بیا به د تل لپاره به دوی به خوابله راستنه کړي، ځکه چې نسي کولی ته د یو قوي قدرت سره ځان نسي وهلی او دا چې موږ یو چیغې ویو چې موږ غیرت دی او دا بېلې خبرې دي. شعار دی صحیح ده، په شعار باندې ولاړ شه. ایران دغه 40 کاله د 40 کاله د 50 کاله 40 کاله دغه ټوله په شعار باندې مخته تله، مګر اوس خبره د حمل راغلې ده. د خبره چې حمل ته راله دا ځل کې حمل وکړو او که جګړه شروع کړه دا جګړه به د ایران دپاره ډېر خطرناکه واوسي او دا جګړه به د سیمې دپاره هم خطرناکه واوسي، ځکه چې همدا اوس د ایران کارخانې دي چې موږ د هغه استفاده کوو او که د ایران کارخانې ختمې سوه افغانستان کې به ډېر اقتصادي بحران هم راځي د لنډ مهال دپاره، خو وروسته به د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې افغانستان باندې که د ایران اکمالات ټوله قطع سوه دلته ایران اقتصادي حالات چې صفر سو نور به ایران موږ دپاره هم مزاحمت ونه کړي چې سبا که موږ په چابهار باندې ځو هغه به بیا نه اوسي چې په موږ باندې به مرزونه تړي، په موږ باندې به سرحدونه تړي او لارې به بندي. دا لار به نه وي ځکه چې خپل د ماښام د ډوډۍ دپاره به موږ ته لاره راکوي او موږ به هم د دې څخه ګټمنده سو او دلته چې د ایران صادرات افغانستان ته بند سوه افغانان به خپله مجبور سي چې خپل د ماښام د ډوډۍ دپاره بل لاس په کار سي. د موقت د وخت دپاره زموږ دپاره په موږ باندې بده اغېزه کوي، مګر په یعنې په اوږدمهاله کې بیا ورته موږ خپل په پښو درېږو او ځکه چې دا هېواد په سیمې کې شراندازه ملک دی، موږ هم په حرامه ایښی نه یو، خپله هم خپل ملت ته څه ونه کړه، بس یو شراندازه دلته دی او یو هم دلته دی. بس اوس سره حبلیدلي دي، خدای دې وکړي چې سره یې معلوم کړي چې هغه دا څه خبره فریده کوچي خبره چې نر و ښځه سره معلوم کړو. اوس هم دوی سره شروع کړې ده او امکان د دې شته چې یو قوي جګړه منځته شي او قوي جګړه زیاتره کسان وایي چې نړیواله جګړه نه روسیه غواړي چې خپل اقتصاد اوس په هانیه باندې خراب کړي، نه چین غواړي نه امریکا غواړي، فقط امریکا دلته یهود یې پیدا کړي دي، یهود د دوی دپاره جنګېږي او چین او روسیې هم مسلمان ملک ایران پیدا کړی دی، د هغه سره
نور بیکاره مخلوق چې په افغانستان کې دی په دې عربو منطقې کې دی نن ټول راوړي استعمالي یې دا جګړه چې ده د چین او د روسیې او د امریکا ده او په کښې کې قرباني کېږي څوک بیا بدبخت غریب دا ټول په دې قرباني کېږي نو په دغه ورځ کې زیاتره ایرانیان کوشش کوي چې د افغانانو پښه هم په دې لوبې کې دخیل کړي او افغانان هم ښکیل کړي تر څو چې افغانان سره د جګړې مهارت دی تجربه ده او د دوی څخه دغه نیرو راوغواړي او هلته یې په خپل په ګټې باندې استعمال کړي زه د ټولو افغانانو څخه هیله کوم چې په دې جګړو کې ځان مه شاملوئ دا لوبه نړیواله لوبه ده دا نه د اسلام نه د یهود نه د کفرو د دا څخه لوبه ده دا ټوله د پیسو لوبه ده دا د چین او د امریکا لوبه ده موږ نه غواړو چې ځانونه خوښ کړو ځکه چې د 40 کاله پر موږ باندې جګړه روانه ده چې دغه هر ځل مو سر پورته کړی دی بیا هم وهل سوي او د خپل همسایګانو د لاس وهل سوي او د نړیوالو قدرتونو د لاس وهل سوي همدا اوس موږ په حرامه نه یو موږ د یو بلې جګړې په طرف باندې خدای مه کړه روان یو نو د همدې امله په دې نورو د منځني ختیځ کې چې کومه لوبه روانه ده اوسني حاکم ته هم وایم چې مه داخلېږئ او ځوانانو ته هم وایم چې مه داخلېږئ دا د مسلمان او د یهود جګړه نه ده دا د چین او امریکا او د روسو د اقتصاد جګړه ده هلته یهودیان یې پیدا کړي دي جنګي او د دې خوا یې مسلمانان پیدا کړي دي سره جنګ کوي بس دغه ټوله تجارتي لارې سره بند کړي دي هر یو خپل پیسې ځان ته ټولوي او خپل د خلکو دپاره د ماښام ډوډۍ برابروي موږ په کښې کې بدبخت یو بس د هر ډول ته ګډېږو او هر ټوپک په شا اخلو او خپل ځان او خپل وروڼه وژنو دا د نن ورځې موضوع هیله مند یم چې په دې موضوعاتو مو سر خلاصوي اوسي دغه ویډیوګانې تر ملګرو پورې ورسوئ چې په دغه موضوعاتو یې سر خلاص کړي تر بیا مو په الله سپارم